د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزیر شیخ الحدیث مولوی محمد خالد الحنفي شمالي ولایتونو ته د خپل رسمي سفر پر مهال د بدخشان، تخار، بغلان، بلخ، سمنګان، جوزجان، فاریاب، کندوز او سرپل ولایتونو له دیني عالمانو، ځایي مسؤلینو، متنفذینو او قومي مخورو سره د امر بالمعروف وزارت د قانون د تطبیق، ناوړه دودونو د مخنیوي او په دې برخه کې د ګډې همکارۍ په موخه ناستې وکړي. د امر بالمعروف وزارت ولایتي محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند 101 بیلابیلې قضیې حل کړي دي چې د یادې شمیرې له مخې 40 د کورني تاوتریخوالي، 14 د میراث، 10 د غیر شرعي نکاحګانو، 8 د ولور، 7 د نفقې ورکړې، 11 میرمنو ته د شرعي نکاح زمینې برابرولو او 15 د طلاق قضیې حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیه د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 11 لویې دښمنۍ او 44 وړې شخړې حل کړي دي. دغه راز د امر بالمعروف وزارت محتسبینو په ټولنه کې د ناوړه دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه په پروان، بلخ، سمنګان او کابل ولایتونو کې 8 تنه کورګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه عدلي او قضایي ارګانونو تور پیژندلي دي. محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 102 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا